مسکان عظیم شپږ ثانیې ګورئ. یوناما پر افغانستان د پاکستان په بریدونو کې د 372 ملکي افغانانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بنو برید د پلان په تړاو د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې. طالبانو د ټلو نیوز د نیول شویو خبریالانو دوسیه محکمې ته راجع کړې ده. د افغانستان بانک د شرکتونو پر بانکي ضمانتونو لګېدلي محدودیتونه لرې کړل. د طالبانو د مخابراتو وزیر په کابل کې د نوري فایبر د غځولو چارې تر امر ثاني پورې ځنډولې دي. سلوانیا د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره 200,000 یورو مرسته کړې. په کابل او ولایتونو کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ځینې خصوصي بانکونه د اختر په ورځو کې خلکو ته له 100,000 ډېرې افغانۍ نه ورکوي. د طالبانو د عدلیې وزیر وایي چې د خصوصي روغتونونو اتحادیې دې جوړې شي. سنټکام وایي 15 بیړۍ لار بدلولو ته اړ ایستې او 4 نورې له کاره غورځولي. او د خیبر پښتونخوا په لکي مروت کې چاودنې 9 کسان وژلي دي.